پارا چنار یو دیرش کلن کیسر عباس دی چې په لومړي ځل د کورمي چپري بنگلې ته په موټر سایکل تللی دی. چپري ریسټ هاوس چې په چپري بنگلې په نوم یادېږي د سطح سمندر نه 9940 فوټه لوړوالی لري. د انګریزانو په دور کې میجر نویل په نوم انګریز 1920 کې جوړه کړې وه. چپري بنگله چې په سپین غر کې جوړه کړې شوې ده یو ځانګړی ښایست لري. پوره ښکلی موسم دی چې لکه تو ته به د ګرمۍ احساس سره ونه شي. او دا چپري ریسټ هاوس دی دا یو انګریز جوړ کړی و هغه دور کې 1924 نه 1927 پورې دا کمپلیټ شوی و. اوس هم کوم هایټ ته راغلي وو نن لیکلی دی غالبا 9941 فوټ بلندۍ نمودال ته راغلي یو. او داسې دي ته بیا دوره دشوارو کټن لیارو کې د بایک هجول تقریبا 2 یا 1 ناممکن ټاس کو څنګه الحمدلله د خدای رحم کرام سم پراکو. کیسر عباس ملګری وایي چې خلک 10,000 فوټه اوچت غرونو ته په خپله نشي راسېدلی او هغه سره د موټر سایکل راسېدلی چې ډیر مشکل کار دی. کیسر عباس وایي چې چپري بنگلې ته راسېدل د مشکلو لارو له کبله اسان کار نه ده خو سره د موټر سایکل د سپین غره سر ته ختلو مقصد د کورمي ښکلا دنیا ته ښکاره کول دي. ما د کورمي د سیاحت لپاره دنیا توجه دې طرف کولې دپاره دا سفر د ریسک واخیستو دا مې ایز چیلنجینګ ټاسک واخیستو. ما سره چې کوم ملګری و سرفراز علي توري د هغې په مدد ما دغه موټر سایکل چې و د بره چپري ریسټ هاوس ته وخېجولو. دې کې زه الله پاک کامیابه کړم. سرکار ته دا وایم چې پلیز تاسو سنجیده شئ اقدامات وکړئ دلته د روډ نکار وشي نو د سفر لپاره به ډېر زیات برابر شي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که حکومت د کورمي سیلګرۍ ځایونو باندې لږه توجه ورکړي نو د لیدو دپاره به نه صرف د ملک بېلابېله برخونه خلک راځي بلکې نورو هیوادونو نه به هم خلک سیلګرۍ لپاره راځي. د شال نیوز دپاره مصطفی خان، پارا چنار، ضلع کرم.